ای زما خیستا نبی شملتا نزار زار ځان سره خادم میکا وینم چې په دې ماښامي کې به ماشومان رالل د چا به کپړه نه وه چا به پیزار نه و دا شتېدلې کمیس ښه مخ او رابله او راته به ویلې چې کاسه به ورسره وه چې کور د سوړم مور له مې لکه روژه یې ده که نه ماله سره راکړه امین صاحب وایي چې زه په دغه ټایم کې چې اوس خدای پاک اسمان ته وخېږم په ځمکه ننوځم کم ځای نه سره وکاږم هېڅ هم نه خلقنا پسنگ مکا پل عشق کی رنگ مکا زان سرا ملنگ مکا خلقنا پسنگ مکا پل عشق کی رنگ مکا کلا بجارو وهم کلا باکهم دیدار کلا بجارو وهم کلا باکهم دیدار زان سر خادم مکا وینم چې دی بار بار ای زما خیستا نبی ای زما خیستا نبی شملتا نزار زار ځان سره خادم میکا وینم چې دی بار بار ای زما خیستا نبی ډیر کل جانان می ته د زړه درمان می بس دین او ایمان می ډیر کل جانان می ته د زړه درمان می بس دین او ایمان می ته زما دستور ګتور یہ زما د زړه قرار بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دا هغه کور ته رالم دوباره چرته چې به یو بابو ژوند تیرو او داسې ځان له به ناسته وه یو کچن یې راپرېوتو به پې او هغې کې به چې کوم دی جړا فریاد به کوو روزانه نو بیا هغې موږ سره رابطه وکړله زمونږ ویډیو موږ د هغوی وکړله بیا په هغې باندې چا امداد وکړو نن هغه دیوال ته وګوره هغه خټو ګټو دیوال موږ وغورځو دا د بلاکونو شو دې خوا والا هغه کچن چې کوم راغورځېدو دې خوا راواله کیمرامینه دا یې کچن شو د ببو شکر الحمدلله ښه خوشحاله ده ښه ښکلې باران نه به کې بچ د مخکې به پرې راپرېوتل دې خوا دا باتروم دا راواخله دا یې باتروم جوړ شو د ببو نو ماشاءالله کور دغه چې کوم دی سیفټي دیوال چې کوم دی دا وشو او ښه خوشحاله ده نن ما خو انټرویو سره نه کوم ځکه بار بار انټرویو مزه نه کوي ببو ته مې ویله چې انټرویو مه راکوه ځکه چې زمونږ میشن دا نه دی چې موږ د یو ببو یا څوک تور سرې راولو په سکرین باندې هغه دې بار بار شو کو بار بار دې وجاړي نه نن ټیک دی چې یو خوشحالۍ موقع وه چې وی خاندلی وی لږه خوشحاله به وې نو هغه ورته ما وویل چې نه بس مه راځه ویډیو مخې ته ځکه چې زمونږ تا د کار و دیوالو وشو بس موږ به د دیوال ویډیو کو چا پیسې را لېږلې وي هغې ته به دا یاد دهاني وشي چې یو هغه دیوال جوړ شو نانو بابو کور جوړ شو په دې باندې شکر دی بابو هم به شکر وکاږي دعاګانې به هم کوي تاسو موږ ته دعاګانې کوئ او کم امداد چې تاسو را لېږئ انشاءالله العزیز هغه بالکل په خپل ځای باندې بالکل صحیح لګي تاسو بیا راتلی شئ دې معلومات کولی شئ اواز فاونډیشن والا دې ته چې کوم دی پیسې خو راغلی وي هغه 53,000 روپۍ وي کمې وي بیا د هغې نه مزید چې په دې باندې څومره خرچه راتلله څومره پیسې پرې راتلې هغه اواز فاونډیشن روح الامین صاحب هغه ذمه اوچته کړه چې لکه دا به زه په خپله باندې کوم باقي چې په دې څونه لکه دا باتروم دی دې کې وغیره وغیره دې کې موږ دې کې خلکو ته محنت وکړه سوالونه مو وکړل دا موږ چا پکې بلاکونه پرې راکړل یو 60 بلاکونه چا پکې سریه پرې کې سپرې ښودل چا څه که نه درد دی کې هر څه سړي خپل امداد وکړو نو بس دغه شانته کې سوشل ورکر ته زه دا وایم څوک چې دا میډیا استعمالوي د یو کونډې کور آباد کې د یو زنانه کور آباد کې د یو نارینه کور آباد کې د یو بابا امداد وکړئ یو غریب سره مرسته وکړئ یو مسکین سره مرسته وکړئ سوشل میډیا په دې ډېره استعمال کوي چې بل نه دوا واخلئ دا وخت تېرېږي روح الامین صاحب دی اواز فاونډیشن چیرمین دی چا ته پمپونه وکړل چا له راشن ورکړئ چا له کپړې ورکړئ چا له جامه پیزار هر څه ورکړئ امین نن د بابو د زړه نه دوا وځي شکر الحمدلله ښه خوشحاله ده ښه مزو کې ده ځکه دلته به جړل په دې میدان کې به ناسته وه نن راوځي ښه خوشحاله ده ښه ښکلې سیر تماشم کوي د اواز فاونډیشن چیرمین روح الامین صاحب ولاړ دی
دی یو خبره ما ته وکړه چې په دې روژه کې موږ یو سکیم شروع کړی دی غریبانانو یتیمانانو ته دوی ته به چې کوم دی موږ تیار سالن خوراک لیږو که نه دا تپوس ته کومه خو لږ ضرورت دی مسافرو ته دا هغه کومه چې هغه ضرورت سره پوره شي د دې وجې دا ویډیو کوو ښه امین صاحب څه به ورکوئ په روژه کې روژه کې به که خیر موږ دا پروګرام کوو چې غوښه آلو به پخوو یو شپه روژه ماتي له یتیمانانو او غریبانانو دپاره دا به موږ داسې کار کوو چې موږ به ډومبۍ روژه ماتې چې وکړو موږ ته به پته ولګي که نه چې په دې څونه خرچه راځي په یو روژه ماتي او څه سیسټم یې دی او د څونه کسانو کېږي نو بار چې کوم مسافر دی ګوره دې کې به امداد کوئ ځکه چې موږ په تنظیم کې څه نشته دی تنظیم کې والله خو تنظیم کې موږ خپلې ایښي دي ما پکې خپلې لګولې دي او اوس پڼ بیخي نشته دی یو روژه ماتې هم د وسه کېږي 2 روژه ماتې هم د وسه کېږي 3 روژه ماتې هم د وسه کېږي ما بار تنظیمونو ته هم ویلي دي څوک وایي موږ به 3 روژه ماتې غم وکړو څوک وایي موږ به دله 4 وکړو څوک وایي موږ به تیار پخلی درلیږو خو موږ سره به په خپل دفتر کې سلیمان نوم یو کس دی که خیر پخلی به په هغه کوو ایوان پخلی کوي او ایوان شی به پخوو غریب له ته ورکوې نو چې ښه شی خو وخوري که نه چې مالدار خوري غریب دي خیر دا وي د اختر د سهاره پورې موږ ورکوو ماشاءالله زبردست ډېر ښکلی قدم هم اوچت کړی دی په ایمان چې ما جړلی دي قسم دی چې داسې خلک راغلي ظالمه چې د 10 لکه روژه ماتې کې به تا پسې راغله د 10 روپو د ټماټرو پورې یو سړی اریاني ښه په روژه ماتې کې بله ورځ یو راغلی دی په قرآن یقین وکړه چې سبزي وی را کشته دی خو غوړي را کړه نشته وی مال غوړو غم وکړه غوړي مونږ ته دا به زه ورپاله چې راشي شکر دی دی به ښه کره راپاسي د دفتر نه نو دقسې به روژه ماتې کې به را سره ټول مسافر امداد کوئ بلکل جی انشاءالله خو یو روژه ماتې د وسه کېږي زه به بیا تاسو ته په بله ویډیو کې ووایم چې موږ په روژه ماتې څونه خرچه راځي په یو روژه ماتې صالح فاونډیشن راته اعلان کړی دی د 15 روژه ماتو ماښامې به هغه دغه کوي غم خو دا 25 روژه ماتې به واس فاونډیشن په خپله کوي دې کې به تاسو پوره امداد کوئ انشاءالله زمونږ چې دا کم پیرسدوال مسافر دي بار سعودي کې دي دوبۍ کې دي کوریا کې دي او فرض کې دي او دا غاوري نو دا امداد خپل علاقې د خپل سیمې سره امداد وکړي د خپل علاقې هر یو کس دا چې د خپل علاقې سره څوک بارې د خپل خلکو سره امداد وکړي دا چې څنګه تاسو راولېږئ پیسې د یو روژه ماتې یا 2 هغه به هم تاسو ته موږ ښایو د سلیمان نه به بیا تاسو په وخت کې تپوس هم کوئ چې په دې پتیله دې وخت کې څونه خرچه راله بلکل انشاءالله ورته په ویډیو کې موږ دونه ولګېدلې او یو ښه پوره امداد به کوئ یو خبره دا وکړله چې لکه 13 پیره هلته کې خو ما وایي فاونډیشن دفتر اپس کولاو کړی دی نو خو اینی ټایم کولاوي په دې ماښامي کې به ماشومان رالل د چا به کپړه نه وه چا به پیزار نه و داش لیدلې کمیس ښه مخ او رابله او راته به ویلې چې کاسه به ورسره وه چې کور د سوړم مور له مې لکه روژه یې ده که نه ماله سره راکړه امین صاحب وایي چې زه په دغه ټایم کې اوس خدای پاک اسمان ته وخېږم په ځمکه ننوځم کم ځای نه سره وکاږم هېڅ هم نه هغه روژه چې په ما باندې کومه سخته تېره شوې ده په د غریب په جړا کې نن ما هغې لپاره چې کوم دی انتظام وکړو او ډېرو تنظیمونو والا سره چې مې کوم دی رابطې وکړلې نو موږ ته پکې زیات کوشش وشو نو زه تقریبا داسې 5-10 پورې روژه ماتې چې کوم دی دا به موږ ته هغوی راکړي او دا به چې کوم دی موږ انشاءالله په کورونو تقسیم کړو باقي دا 20 روژه ماتې چې کوم پاتې کېږي نو هغه بیا وایي چې زه وس نه لرم روح الامین صاحب ځکه چې په خپله تاواني مه ډېر زیات نو مسافرو نه د امداد غوښتنه کوي د دې خپل تاسو پیرسدو کم خلک په دې خپله سیمه باندې رحم وکړئ دوی سره امداد وکړئ د دوی چې کوم دی موږ اواز اوچت کړو موږ درته در ورسوو باقي تاسو باندې منحصره ده که روژه کې څوک زکات خیرات څه ورکوي او صدقه ورکوي نو اواز فاونډیشن روح الامین صاحب نمبر په دې سکرین چلیږي دوی له ورکوي او دا هر څه چې کوم دی راولېږئ بیا بلکل موږ سره رابطه کولی شي زموږ د پټان ټي وي چینل نمبر به هم درته زه وچلوم په دې موږ سره رابطه کولی شي دا بلکل چاته موږ ورسول چاته مو نه رسول ټوله جانکاري به موږ درکوو انشاءالله العزیز په خپله دعاګانو کې میاد ساتئ د مسافرو دعاګانې قبلېږي ښاد او آباد اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان پورې بابو ډېر زیاته خوشحاله کچن یې جوړ شو دیواله جوړ شو باتروم یې جوړ شو انشاءالله چې داسې نور صحیح تاسو امداد کوو د یوې کونډې نه د دنیا خلکو کورونه به موږ جوړ کړو آباد به کوو انشاءالله ستاسو په مرستې سره ستاسو په امداد سره ډېره ډېره مننه د الله په امان ستاسو په هجران غمجن یم په هر زمان غمجن زم محمد زمان غمجن ستاسو په هجران غمجن یم په هر زمان غمجن ستا د وصال وږی یم ستا د محبت بیمار ستا د وصال وږی یم ستا د محبت بیمار ځان سره خادم می کا وینم چې
دی بار بار